سلام، وخت په خیر او ستړي مو شئ. د CCNA مکمل کورس ته ښه راغلاست. زه عادل مراد سادات یم او تاسې د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېرو درسونو کې موږ او تاسې د STP په هکله غږېدلي یو. STP پارټ 1 او پارټ 2 او د هغې اړونده ټوکټس په هکله موږ تاسې ښه پوره غږېدلي یو. اوس راځو هماغه څه چې مې مخکې لوستي دي هغه تر ده په پیکټ ریسر کې مخکې وړمه چې څه لولو. صحیح ده. نو په پیکټ ریسر لپاره دلته موږ سره دغه ډیاګرام دی. صحیح ده، یا دغه ټاپالوجي ده. په دغه ټاپالوجي کې به موږ مخکې ځو، خو مخکې له دې نه باید موږ او تاسې یو څه ولولو چې هغه عبارت دی له ټایپس اف STP. دا په تیر لیکچر کې ما د دې په خاطر پرېښی و چې دې ځای کې تاسو ته ښه تشریح کړم. موږ سره د STP یو څو ډولونه دي چې کارنټلی کوم یو اوس مخکې ځي او کوم مخکې نه ځي، او نور ډولونه د دې کوم دي. صحیح ده. یو چې دی موږ سره هغه STP چې د دې IEEE له لوري کوم سټانډرډ ورته ټاکل شوی دی هغه 802.1 دی. دا چې دی کلاسیک STP ده، مطلب دا پخوا استعمالېدله. صحیح ده. او دا سټانډرډ د دې لپاره د IEEE لخوا ایښودل شوی دی. مخکې مې درته یادونه وکړه 802.1 دی دی. او کنورجنسي ټایم د دغه تقریبا 10 نه نیولې تر 50 سکنډه پورې دی. او لاجیک د دې دا دی، مطلب د دې نه هدف دا دی چې only one path active at a time blocks redundant link to prevent loop. وایي چې یوازې یو پات څنګه وي په هغه وخت کې څنګه وي اکټیو وي او blocks redundant links to prevent loop. دغه نور کوم لینکونه چې دي دا درته د ریډنډنټ لینک په شکل باندې بلاک کوي د دې لپاره چې لوپ مخنیوی وکړي. صحیح ده. نو دا په یو وخت کې څه شی کوي، یوازې یو لینک فعالوي. نو دا اوس غټه ستونزه ده. زموږ په نیټورک کې ضرورت لرو چې مختلف لینکونه زیات لینکونه فعاله ولرو او په هغې په یو نیټورک کې موږ مختلف VLANs ولرو. صحیح ده. د دې لپاره بیا موږ یو بله سپیننګ ټري استعمالو. پورټ سټیټ په دې ډول دي چې بلاکینګ، لیسنینګ، لرنینګ، فارورډینګ او ډیسیبل. نو دلته دا د 10 نه تر 50 پورې سکنډه وخت نیسي. used in older and legacy networks. نو په اولډ او لیګیسي نیټورک کې دا موږ څنګه کوو، استعمالو. ښه، اوس چې موږ کوم استعمالو په کرنټ سویچونو کې، ماډرن سویچونو کې چې بای ډیفالت رن وي هغه موږ سره PVST پلس یا پر ویلین سپیننګ ټري پلس له نوم څخه مې معلومیږي چې پر ویلین چې دا موږ سره سیسکو پراپرایټري STP دا مطلب دا یوازې په سیسکو ډیوایسز باندې دا رن کېدلی شي. دا هم موږ سره د IEEE لوري چې کوم سټانډرډ د 802.1 دی دی. او لاجیک د دې دا دی، د دې نه هدف دا دی چې رن ا سیپریټ STP انسټنس پر ویلن. دا په دې کې موږ کولی شو چې له زیاتو ویلنونو څخه استفاده وکړو. دلته یوازې یو ویلن په STP کې. صحیح ده. په STP کې موږ د یو ویلن څخه استفاده کړو، خو په پر ویلن STP یا پر ویلن سپیننګ ټري پلس دغه STP چې کوم ده په دې کې څنګه دلته څه شی کېږي، رن ا سیپریټ STP انسټنس پر ویلن. د هر یو ویلن لپاره یو بیله STP څنګه کېږي په دې کې رن کېږي. بل دا سیسکو آنلی فیوچر یوازې په سیسکو ډیوایسز کې دا څنګه کېږي، استعمالیږي. او بل دا مور کنټرول. نو د دې نه هدف دا دی چې یو کین میک ډیفرنٹ روټ برج فار ایچ ویلن. په دې کې مونږ کولی شو چې زیات ویلنونه څنګه جوړ کړو او د هر ویلن لپاره ته کولی شي چې بیل روټ برج څنګه کړي، انتخاب کړي، چې دا مونږ سره بیا د ریډنډنسۍ لپاره ډېر او مهم اړخ دی. بل چې د دریم ډول د RSTP یا ریپیډ سپیننګ ټري چې د لپاره سټانډرډ 802.1W دی. او بل موږ سره ریپیډ PVST پلس دی. دا هم موږ سره سیسکو پراپرایټري پروتوکول دی. او بل موږ سره MSTP چې د دې لپاره سټانډرډ 802.1S دی. صحیح ده. نو دا موږ سره د سپیننګ ټري پروتوکول ډولونه چې اوس موږ سره PVST پلس په کرنټ کوم سیسکو سویچز چې دي، ماډرن سیسکو سویچز چې دي، په دې باندې دا موږ سره PVST پلس څنګه وي، رن وي. ښه، اوس راځو مخکې مې تاسو ته د STP په ډولونو باندې خبرې وکړه چې اوس وخت کې موږ سره په دغه نیټورک په دغه ډیاګرام باندې PVSTP پلس څنګه دی رن دی. صحیح ده. چې د PVST پلس ځانګړنه موږ سره دا ده چې دا د هر ویلن لپاره څه شی کوي، د هر ویلن لپاره بیله STP رن کوي. او همدارنګه د هر ویلن لپاره موږ کولی شو چې بیل روټ برج جوړ کړو. د هر یو روټ برج به خپل ډیزیګنیټډ پورټ. نو دا د ریډنډنسۍ لپاره غوره طریقه ده PVST پلس. صحیح ده.
او ساده اس ټي پی که چیرته وی نو هغې کې به یوازې یو لینک څنګه وی اکټیو وی او نور به لینکونه به څنګه وی بلاک وی. صحیح ده. نو دلته بیا موږ د مختلفو لینکونو اکټیویټیز یا فعالیتونو ته ضرورت لرو. نو هغې لپاره موږ PVST پلس څنګه کوو استعمالو. ښه اوس راځو دغلته مې تاسو ته په دغه نیټورک د دغه ډیاګرام لپاره د تیر لیکچرو په تعقیب سره سټیپونه اچولي دي چې لومړی سټیپ دا دی چې you see to check current STP topology for root bridge. What is STP rule state on each switch؟ وی وګورئ کوم یو موږ سره root bridge دی او په دې کې د STP what is the STP rule and state on each switch. د STP rule او دغه state په هر یو سویچ باندې څه شی دي. صحیح ده. نو راځو دلته ما په دې هر یو سویچ کې VLAN 2 جوړ کړی دی. په دې کې مې VLAN 2 جوړ کړی دی. په دې کې مې VLAN 2 جوړ کړی دی ځکه دلته PVST پلس دی. صحیح ده. نو دې درې واړو سویچونو باندې ما VLAN 2 جوړ کړی دی او دغه ټول دغه څنګه دي ټرانک دي. صحیح ده. دا ټول سویچونو دغه انټرفیسونه څنګه دي ټرانک دي. نو تاسو هم دغه چل وکړئ او دا مې VLAN 1 ته VLAN 2 ته اساین کړی دی او دا مې بیا VLAN 1 ته اساین کړی دی چې دا VLAN 1 تاسو ته مخکې یادونه کړې چې د ډیفالت موږ سره په جی شي کې وي بای ډیفالت موږ سره په دغه سویچینګ کې بای ډیفالت ویلن کوم یو د ویلن دی ویلن 1 دی. صحیح ده. اوس راځم دغه سټیپونه مخکې وړم. اول سټیپ دا دی چې زه غواړم چې څه شی وکړم د دې لپاره زه روټ بریج وګورم. صحیح ده. نو زه ورته لیکم چې شو سپینینګ ټری. نو کله چې ما ورته ولیکل چې شو سپینینګ ټری نو دلته تاسو وګورئ ما سره VLAN 1 او همدارنګه VLAN 2 دی. صحیح ده. VLAN 2 دی. نو زه دلته ګورم په VLAN 1 باندې دا موږ سره روټ بریج نه دی. ولې؟ ځکه چې د دې دغه میک ادرس څنګه دی نه دي سم چې دې میک ادرس تاسو ته ما ویلی چې د تیسي خو تیسي ښودنه کوي او د دې میک ادرس موږ ته د تیسي ښودنه کوي. صحیح ده. دلته وګورئ د دې دغه یو طرف ته پورټ چې دی فاسدر نیټ 0/3 په VLAN 1 کې فاسدر نیټ 0/3 موږ سره څنګه دی روټ پورټ دی او همدارنګه په فاسدر نیټ 0/3 VLAN 2 کې هم موږ سره دا روټ پورټ دی. دا ټول څنګه وي سیم وي ځکه چې په دې باندې موږ کوم کنفیګریشن تر اوسه نه دی ترسره کړی. نو دلته وګورئ فاسدر نیټ 0/3 په دې کې هم روټ دی او فاسدر نیټ 0/3 په دې کې هم څنګه دی روټ دی. نو زه به راشم دلته وګورئ دغه فاسدر نیټ 0/3 موږ سره دا طرف ته دا سویچ دی. خو زه راځم په دې سویچ باندې هم ګورم چې کوم دا موږ سره آیا روټ بریج دی که نه. شو سپینینګ ټری. صحیح ده. کله چې ما ورته ولیکل چې شو سپینینګ ټری نو دلته وګورئ تاسې په VLAN 1 کې موږ سره دا میک ادرس څنګه دي ډیفرنٹ دي او کله چې دا میک ادرسونه ډیفرنٹ شو نو دا موږ سره روټ بریج نه دی ځکه دلته چې کوم یو میک ادرس دی دا موږ سره د روټ بریج میک ادرس ښیي او دا د کرنټ سویچ. کله چې د کرنټ سویچ او همدارنګه روټ بریج دغلته دا میک ادرسونه مساوي شو نو دا سویچ بیا موږ سره روټ بریج دی ځکه چې په کرنټ سویچ هم موږ سره بیا هماغه روټ بریج دی لکه څنګه چې تاسې مخکې نه پوهیږئ. دلته تاسې وګورئ فاسدر نیټ 0/1 موږ سره روټ پورټ دی. نو بالاخره چې د دې فاسدر نیټ 0/3 روټ پورټ او د دې فاسدر نیټ 0/1 روټ پورټ دی. نو دې طرف ته او دې طرف ته دا دواړه طرفونه روټ پورټونه دي. نو زه وایم چې د خپلې تجربې په اساس زه وایم چې دا سویچ به موږ سره څنګه وي روټ بریج وي. صحیح ده. نو زه ورته راځم انیبل او شو سپینینګ ټری. کله چې دا ما ورته ولیکل نو وګورئ دا موږ سره څه شی دی روټ بریج دی. دا سویچ موږ سره څه شی دی روټ بریج دی. دلته لیکلي هم دي this bridge is the root او میک ادرسونه څنګه دي سیم دي. نو تاسې وګورئ د دې دواړو VLAN 1 فاسدر نیټ 0/1 نه تر 3 پورې ټول پورټونه موږ سره ډیزیګنیټډ حالات کې دي او همدارنګه د VLAN 2 لپاره هم دا موږ سره څنګه دي په ډیزیګنیټډ حالات کې دي ځکه په دې باندې موږ کوم اپریشن نه دی ترسره کړی. ښه اوس راځو په دغه سویچ 2 باندې هم ګورو چې سویچ 3 باندې البته هم ګورو چې د دې پورټونو حالات په کوم ډول دي. صحیح ده. انیبل او بیا ورته لیکم چې شو سپینینګ ټری. نو دا په دې خاطر چې مخکې هغه کوم سکرین شاټونه چې مخکې تاسو ته ما اچولي وو په هغې باندې ستاسې څنګه شي ذهن خلاص شي. صحیح ده.
نو دلته وګورئ دلته دغه موږ سره سپین هغه نه دی البته روټ بریج نه دی خو تاسو ته ما ویلي چې دلته موږ سره یو ریډنډنټ لینک دی صحیح ده چې هغه موږ سره فاست ایترنیټ 0/2 صحیح ده فاست ایترنیټ 0/2 دا موږ سره ریډنډنټ لینک دی مطلب الټرنیټیو بلاک لینک دی ترڅو دا نور ختم شي نو دا به څنګه چې خپل اپریشن تر سره کړي کوم یو دی فاست ایترنیټ 0/2 فکر کوم چې دا طرف ته صحیح ده فاست ایترنیټ نو فاست ایترنیټ 0/2 فکر کوم چې دا طرف ته دی طرف ته صحیح ده دا موږ سره په کوم حالات کې دی په بلاک حالات کې دی نو په دې باندې هم پوه شئ چې کوم موږ سره روټ بریج دی کوم موږ سره روټ بریج نه دی او کوم یو پورټ موږ سره په نن ډیزیګنیټډ حالات کې دی په دې باندې هم تاسو پوه شئ اوس راځو په دویم سټپ کې خبرې کوو اوس راځو په څلورم سټپ لپاره د دې سټپ کې موږ ولو غواړو چې څه وکړو ریډنډنټ روټ بریج جوړ کړو تاسو ته ما ویلي وو که چیرته یو روټ بریج ختم شي موږ له بل روټ بریج څخه استفاده کولی شو چې هلته مې تاسو ته ویلي پرایمري روټ بریج او همدارنګه سیکنډري روټ بریج صحیح ده نو دلته تاسو وګورئ په دغه لیکنه کې کنفیګر سویچ ټو as a primary root bridge for VLAN 1 and secondary root bridge for VLAN 2 and on the switch for vice versa what is the STP rule state for each port on each switch نو دلته مطلب دا دی وای چې په سویچ 2 باندې تاسو په VLAN 1 باندې داسې چل وکړئ چې هغه وکړئ د VLAN 1 لپاره پرایمري روټ بریج او همدارنګه د VLAN 2 لپاره تاسو څنګه وکړئ سیکنډري روټ بریج جوړ کړئ همدارنګه په سویچ 4 باندې د دې سرچپه عمل تر سره کړئ مطلب د VLAN 1 لپاره سیکنډري روټ بریج جوړ کړئ او د VLAN 2 لپاره پرایمري روټ بریج جوړ کړئ صحیح ده نو راځم اوس په دې باندې زه پرایمري لومړی راځم پرایمري روټ بریج جوړم او له هغې نه وروسته سیکنډري روټ بریج څنګه کومه جوړوم ښه زه راځم انیبل کنفټي ګلوبل کنفیګریشن ګلوبل کنفیګ موډ له راځم صحیح ده نو د دې لپاره موږ یو کمانډ لوستی و چې هغه عبارت له سپینینګ ټري VLAN 1 روټ او پرایمري صحیح ده دا کمانډ موږ لوستی و صحیح ده او دا چې ما کله انټر ک نو اوس په دې کې د VLAN 1 لپاره څه شی جوړ شو پرایمري روټ بریج جوړ شو مطلب لومړی روټ بریج جوړ شو اوس راځم او زه د VLAN 2 لپاره څه شی کړم همدغه سویچ سیکنډري روټ بریج جوړوم صحیح ده روټ سیکنډري نو کله چې دا ما جوړ ک همدغه اپریشن د دې سرچپه عمل څنګه کومه په سویچ 4 باندې هم څنګه کومه مخکې وړم اوس راځو سویچ 4 لا او طریقه ما چې کنفټي او طریقه ما چې سپینینګ ټري VLAN 1 الته مې د VLAN 1 لپاره پرایمري جوړ کړی او دلته VLAN 1 لپاره سیکنډري جوړوم صحیح ده VLAN 1 روټ مطلب روټ بریج او سیکنډري صحیح ده اوس راځم د VLAN 2 لپاره چې کړم پرایمري جوړوم مطلب برعکس صحیح ده نو زه ورته لیکم چې سپینینګ ټري VLAN 2 روټ او بیا ورته لیکم چې پرایمري نو دا د په دې کې مونږه په دغه سویچ کې د VLAN 1 لپاره مونږه سیکنډري روټ بریج جوړ کړو د VLAN 2 لپاره مونږ پرایمري په دې کې مو د VLAN 1 لپاره پرایمري روټ بریج جوړ کړو او د VLAN 2 لپاره مو سیکنډري خو اوس راځو چې موږ په دې کې پرایمري او همدارنګه سیکنډري روټ بریجونه جوړ کړو اوس راځو چې د دې دغه پورټ سټیټس او رول په کوم حالات کې دي او ولې دي په دې باندې مو هم پوه کوم صحیح ده زه راځم لومړی دغه سویچ ټوله او دې کې زه د ډسپلی کمانډ پریس کوم صحیح ده انیبل او بیا ورته لیکم شو سپینینګ ټري نو دلته تاسو وګورئ د VLAN 1 لپاره دا موږ سره څه شی دی روټ بریج دی صحیح ده دیس بریج از د روټ ځکه دا موږ سره پرایمري دلته ما وګورئ اول مې دې ته ولیکل چې روټ پرایمري صحیح ده VLAN 1 روټ پرایمري دا کمانډ په دې سویچ 2 باندې پریس ک مطلب دا موږ سره لومړی روټ بریج کړه پرایمري مطلب دا موږ سره لومړی روټ بریج کړه البته او لاغې نه وروسته کله چې دا ډاون شو بیا موږ سره دغه VLAN 2 څنګه کړه سیکنډري روټ بریج کړه دا چې ډاون شو دا بل د VLAN 2 کوم روټ بریج دی دا د مخ ته راشي صحیح ده نو دلته وګورئ د دې ټول دغه فاست ایترنیټ 0/3 البته ټول پورټونه خو په ډیزیګنیټډ حالات کې دي دا خو معلومه خبره ده دا روټ بریج دی
خو زمونږ کار فاست ایترنیټ 0/1 سره دې طرف نه، ځکه دا طرف موږ په دې طرف باندې موږ پرایمري او سیکنډري روټ بریجونه څنګه دي فعال کړي دي. صحیح ده. او په VLAN 2 کې دا چې یو بل برعکس عمل کوي. په VLAN 2 کې به فاست ایترنیټ 0/3 څه ډول حالات کې وي؟ فاست ایترنیټ 0/1 به موږ سره څنګه حالات کې وي؟ په روټ رول به څنګه وي؟ روټ وي. او دلته د دې برعکس رول څنګه دی؟ ډیزیګنیټډ دی. صحیح ده. او همدارنګه په دې سویچ باندې هم د ډسپلی کمانډ زه پریس کوم. صحیح ده. ضرورت لري کوم چې شو سپینینګ ټری. نو دلته وګورئ دې کې موږ ویلو چې VLAN 2 د موږ سره پرایمري وي. نو زه لومړی راځم ډایرکټ VLAN 2 له راځم. صحیح ده. هغه به موږ سره څنګه وي؟ پرایمري مطلب لومړی روټ بریج به وي. دلته وګورئ this bridge is the root. دا موږ سره روټ بریج د مک ادرس هم څنګه دی او له سره سیم دی. صحیح ده. او همدارنګه د دې فاست ایترنیټ 0/1 موږ سره په ډیزیګنیټډ حالات کې دی. او همدارنګه د VLAN 1 هغه چې دا موږ سره سیکنډري روټ بریج وو، د دې فاست ایترنیټ 0/1 پورټ چې کوم یو دی دا موږ سره د دې رول چې دی هغه روټ دی سټیټیف څنګه دی فارورډینګ حالات کې دی. راځو بل سټپ له په د دریم سټپ کې لیکلي دی چې انکریز د VLAN 1 کاست اف فاست ایترنیټ 0/1 to 100 what will happen with the VLAN 1 کاست په فاست ایترنیټ 0/1 مطلب په دغه لینک باندې تاسو شو وکړئ کاست زیات کې څه به پیښ شي. ما تاسو ته ویلو د روټ پورټ د انتخاب لپاره موږ مختلف اپشن لرلې چې لومړی اپشن دا چې موږ لو کاست تکاته کوم دغه چې کاست لو نو هغه موږ سره روټ پورټ ته که چیرته کاست سره مساوي او صحیح ده دغه لو کاستونه سره مساوي وو به مختلف نور اپشن تاسو ته ما درکړې وي چې هغه په تیر لیکچر کې ما درته منشن کړی وي. صحیح ده. او هغه له به موږ تلو خو نه زه ورته وایم چې هغه نور اپشن ته مزه زه د همدغه انټرفیس یا د همدغه پورټ کاست زیاتوم مطلب کاست زیات شي خو بلاکینګ حالت لازم مطلب د کم نه زیاتیږي هغه بلاکینګ حالت لبه ما او نور چې کومپیوټرونه دی هغه به څنګه شي بای ډیفالت خپل څنګه شي روټ پورټ شي. صحیح ده. نو د دې لپاره زه راځم او دلته زه څنګه کوم د VLAN 1 لپاره اول ډیټایل ګورم. صحیح ده. نو زه ورته لیکم چې دو شو سپینینګ ټری VLAN 1. صحیح ده. دلته وګورئ تاسو فاست ایترنیټ 0/1 د دې کاست نون نسته او دا روټ پورټ ته. صحیح ده. زه ورته نه دا ما سره څنګه کړه لدې حالت څخه واړو او چې حالت له بوزه بلاک حالت له بوزه. صحیح ده. ځکه شاید چې په ځنې وخت کې د زمونږ ځکه په کار راشي چې یو طرف ته زور توایم چې د دې طرف سکیورټي خدا مطلب د دې طرف ته پورټ یا کوم لینک چې دې طرف ته غځیدل دی د دې سکیورټي خدا راځه دا روټ پورټ کړه یا دا بلاک حالت له بوزه یا دا روټ حالت له بوزه صحیح رد بدل کړه. نو د دې لپاره مونږه چیک کړو دغه سیده کاست بدلو. صحیح ده. یا مینوال زغواړم د یو پورټ څنګه کړم بلاک کړم او یو پورټ څنګه کړم روټ پورټ کړم نو هغه د دې خاطر باندې موږ غواړو مینوال د کاست څنګه کړو زیات کړو. صحیح ده. نو زه اوس راځم او همدغه انټرفیس داخلي کوم انټرفیس فاست ایترنیټ 0/1 او به ورته لیکم سپینینګ ټری VLAN 1 او کاست څنګه کړه 100 کړه. کله چې ما دا د دې کاست 100 کو به راځم د دې ډیټیل به ګورم چې دو شو سپینینګ ټری VLAN 1. صحیح ده. کله چې دا ما ورته ولیکل نو تاسو وګورئ دا روټ پورټو اوس لاړ بلاکینګ حالت لا الټرنیټیو مطلب الټرنیټیو یا بدیل یا ریډنډنټ لینک لاړ. صحیح ده. او کاست څه شو 100 شو او دغه لاندې چې کوم پورټ دا په بلاکینګ حالت کې شو دا روټ پورټ کومنګ. صحیح ده. اوس دا د دې فارورډینګ حالت کې دا نه د لیسنینګ حالت کې ده دا غیر وروسته به لرنینګ حالت تاوړي ترڅو 10 سکند پوره شي به دا فارورډینګ حالت لذي. صحیح ده. خام اوس راځو configure PortFast and BPDU Guard on switch 3 to switch 4 PortFast او BPDU Guard په switch 3 باندې تاسو څنګه کنفیګر کړئ. نو د دې لپاره زه لیټ ته ضرورت لرم. صحیح ده. دغه انټرفیسونو دا لیټونه څنګه شي باید هغه شي ښکارا شي ماته. نو دلته وګورئ دا هم موږ سره په بلاکینګ حالات کې شو. زه راځم د دې لپاره چې خپو شي زه دا انټرفیس تاسو څنګه کوم لري کوم لدی ځایم البته دا لینک ز کټ کوم او دا به فاست ایترنیټ 0/3 باندې بیا څنګه کومه کنیکټ کومه. دلته مو فکر وی دا به اول څنګه شي 10 سکند وروسته 15 سکند په لیسنینګ حالت کې پاتې کیږي او 15 سکند به دا په لرنینګ حالت کې پاتې کیږي. کله چې دا 10 سکند پوره شي نو دا به څنګه شي خپل حالت لذي
خو زه ورته وایم نه دغه 10 سیکنډ زما نه دي په کار. زه ورته وایم چې زه ډېر ارجنټ دغه پی سي چې دی ما سره ډېر ارجنټ حالت کې دی، صحیح ده، مطلب ډېر عاجل دی او زه دا 10 سیکنډ نشم ځای کولی. زه ورته وایم راځه دا 10 سیکنډ څخه پرته ډایرکټ دا لیسننګ او لرننګ حالت نه مه بایا، ډایرکټ دا څنګه کړه فارورډینګ حالت له بوله. ګورې دا اوس لاړ فارورډینګ حالت له. خو زه ورته وایم نه دا وخت زما نه دی په کار. نو زه راځم په همدغه انټرفیس باندې چې دا موږ سره اکسس پورټ دی، په دې باندې موږ تشه په کنیکټ کوو انیبل کوو، په دې باندې موږ پورت پاس او همدارنګه بي پی ډي ګارد کنیکټ کوو، صحیح انیبل کوو، صحیح ده. نو زه ورته لیکم چې انټرفیس فاس ایترنیټ 0/3 او له هغې نه وروسته سپینینګ ټري پورت پاس، صحیح ده، سپینینګ ټري پورت پاس او همدلته به بي پی ډي ګارد هم کنیکټ کړم، صحیح انیبل کړم، صحیح ده. او بیا ورته لیکم سپینینګ ټري بي پی ډي ګارد او انیبل، صحیح ده. نو د دغه دوه کمانډونو په ترو باندې موږ کولی شو چې پورت پاس او همدارنګه بي پی ډي ګارد څنګه کړو کنفیګر کړو. اوس راځم او دغه لینک څنګه کومه کته کومه او بیا ورسره کنیکټ کومه چې آیا اوس هغه 10 سیکنډ شته او کنه، او انټرفیس موږ سره فاس ایترنیټ 0/3 وي. نو تاسو ګورئ دا ډایرکټ شي لاړ، ډایرکټ فارورډینګ حالت لاړ، لیسننګ او لرننګ حالت څخه وواته. او زه راځم او دا څنګه کومه بیرته خطه کومه او همدغه انټرفیس چې فاس ایترنیټ 0/3 دی دا زه کنیکټ کومه له تیش سره فاس ایترنیټ 0/3 له سویچ 4 سره کنیکټ کومه، صحیح ده. نو تاسو وګورئ دا ډایرکټ بي پی ډي ګارد په ترو باندې ډایرکټ دا څنګه شو بلاک شو، ځکه دا موږ سره اکسس پورټ دی او له دې سره سویچ کنیکټ شو. اکسس پورټ سره باید یوازې کمپیوټر کنیکټ شي، خو دلته سره سویچ کنیکټ شو. نو بي پی ډي ګارد دا پالیسی لري ترڅو غیر قانوني سویچ چې له یو پورټ سره کنیکټ شي، مطلب اکسس پورټ سره او په هغې باندې موږ بي پی ډي ګارد انیبل کړی، نو ډایرکټ هغه څنګه کې بلاکینګ حالت لوي. نو دلته وګورئ دا څنګه که بلاک حالت لبوتله. ښه او زه راځم او دا له دې ځای څخه لرې کوم او بیرته له دغه پی سي سره څنګه کومه د دې سټریټ تھرو کیبل په ترو باندې څنګه کومه کنیکټ کومه فاس ایترنیټ 0/3. خو ګورئ دا اوس چې ما بیا کنیکټ کړ دلته دا په څنګه شو بلاک حالت له لاړه، صحیح ده، ځکه په دې ما بي پی ډي ګارد کنیکټ کړی. خو زه ورته یم چې د دغې بیرته خپل حالت له تګ لپاره مونږ چې شی کوم کمانډونه لوستي شټ ډاون او نو شټ ډاون، صحیح ده، بیرته انیبل کولو لپاره. نو زه به ورته ولیکم چې شټ ډاون او له هغې نه وروسته نو شټ ډاون. نو لاړې ده کوم حالت له لاړه بیرته فارورډینګ حالت له لاړه. نو ډیره مننه زموږ ستاسو د نن ورځې لیکچر تر همدې ځایه وه. کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په ډېر ښه شکل زموږ ستاسو دغه تدریس میتود روان دی او همدارنګه ویډیوګانې له اړوندو ملګرو سره شریکې کړئ او خبرې کړئ چې په ټیکجیني یوټیوب چینل باندې د CCNA مکمله برنامه شروع ده، کولی شئ له دې څخه تاسو مستفید شئ. نو په بل لیکچر کې چې سادر سادت له تاسو سره حاضرېږم، تر هغې مو په لایزال رب سپارم، په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله حافظ.